افغانستان کې خو جنگ نه دی راوکړل نو که جنگ کوي خو روا دي، که جنگ نه کوي تسلیمېږي بیا نه دی روا. ښه او څنګه اوس دلته خو نور افغانان ټول یو شل پاکستان کې اوس چې غلط ځایونه شراب کارخانې خلاصې دي او کني وکړي نه مني نو تر یو ورځ شرط تړه زبر تاسو هغه کمپنیانو ټول عکسونه د تراورم دلته بیا کومه ویډیو به تراورم چې هغه کم ځای کې کنه بیا تخپل پستو وګور نو یو مسله او بل خبره توښه نو مثلا بازار کې څوک نشي کولای افغانستان کې چرته پټي وي افغانستان کې جنگ خلاص شو افغانانو سره وکړه ځکه خبره توښه دور ولایتو کې چا جنگ نه کړ دا د خیر مقدم کار دی او موږ فخر کوو په افغانانو خبره داسې د زړګي آیا تاسو اوس په پاکستان کې د جمعې پر ورځ د فق ولې نه کوي اعلان ولې نه کوي تاسو ته مجاهد یې د څه شي اعلان وکړو اعلان وکړو چې جمعې پر ورځ رخصت نه کوي چې اعلان وکړي کنه اعلان وکړي چې جمعې پر ورځ رخصت نه کوي موږ دا حکومت نه منو بغاوت اعلان کوي جنگ ولې نه کوي الته اسلامي شریعت نه غواړي شریعت ولې موږ بغاوت اعلان کوو الحمدلله زمونږ په وطن کې شریعت شته نافذ دی تاسو په وطن کې نه نافذ موږ نافذ کاو نافذ هم شریعت دې ته ګوره شریعت دې ته وایي چې تقریبا 15,000 مرکزونه د خلاصي او هغه جنس پروشي نو آیا دا چې خپل حکومت ته جواز ورکړي دا تاسو منطق انداسي ته پلار امور او معلم اندومره تربیه خو دله چې لکه د مرکزونه مرکزونه د هیرا منډي سترګې نه لري نه ښکاري د خبرونه د تراورم تلویزیون دی خبرونه دا داستا چې په دې کور ته براتل انګريزانو داستا د کور خزانه به لوټ کول ستاسو د زنانو په سرونو کې بلاسونه وخل او هغه تلاشي به کول کمیسته بلاسونه وردنه کول آی هغه وخت تاسو سترګې لاندې وي تاسو لاندې وي کانه وسوي تاسو دومره زمين عقل کار نه کوي خبره وښه اما هو سم تاسو خبره تاسو جاهلوي تاسو نه تسلیموي ولې طالبان نه تسلیموي تاسو ته وایم هغه وخت خبره د وښه یا به زما عمر کم وو یا به زما مالدار نه وم یا به هغه یا مالدار عقل د کیو شعور د پکې ارڅ د پکې ولې نه تسلیماو اوس هم تلګای لکه اوس هم تلګای د غافي غبا کې اوس هم تبع مجاهدینو پس لګای کله اکثر غلط لګي کله سوي کله ورپسې سوي خبره ته دومره شعور نشته خبره ته خو باسه پس کنه چې به دلری کوم دماغ ته مغوږ ده زما خبره ته مغوږ ده صبر زه تا وایم آیا په اسلامي نظام کې د جنس فروشي زې ته اجازه ورکول دا جایز شته کم دی وخیا ثبوت شته دا دی وس د جنس فروشي ثبوت دی وس نشته د سترګې دلته نشته زید زسته ته عمر دا راته وایي چې آیا تاسو ملک د جمعې په ورځ رخصت شته د څه شي رخصت د جمعې په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې تورولې کالي پاک سترا غسل او د شپې اجماع کوله او سبا صحیح په طریقه باندې سنت طریقه امام کوو او ته مسجد ته تسبیح به لاس کې خلکو ته به وازو نسیت او خلک به د اسلام لارې تر دعوت اول سیده جمعې نو اوس موږ تاسو خبره ته وښه وروره خبره تاسو یک شنبه خالی یعنی سټرډي او سنډي تاسو واشنگټن ته رخصت نه نه او پاکستان کې نه د څه شي دا عقل دروسه پوری چې ته افغانانو لغولي بس صبر وکړه خو سیده ته چې دا دی ګوره دا اوس چې ما تاسو ته ویل دا د خپل تلویزیون نه وګوري بیا ټول بل خبره دا راته وایي چې آیا پاکستان کې جمهوریت دی که اسلامي نظام جمهوریت دی که اسلامي پاکستان کې جمهوریت دی که اسلامي نظام دا ستاسو په وطن کې جمهوریت او اسلامي ودا راته وایي ستاسو په وطن خو سیده ازما په ملک جمهوریت ستاسو په وطن کې کفري نظام اوس اسلامي نظام ولې نه تسلیمو چې اسلامي نظام ولې نه تسلیمي امارات اسلامي خبره ته وښه مونږه منو چا وتا ولي اوس څنګه خبره انت مقصود ولي غلط تبلیغات ولي ورپسې کې زه تاسو ته ما ورپسې غلط تبلیغات نو خبرې کوم د زما حق دی خبره ته وښه زه تاسو وایم سوال د اسلامي نظام افغانستان کې راغی اسلامي نه ګوره افغانستان کې اسلامي بالکل نه راغلی نور محکمه مجاهد خلافي مخدي اوس هم د مجاهد خلافي د اسلام ښکارا دي د پاکستان کوم ولسوالۍ کې د څه ته وایا خبره کوه کوم منطقه کې پاکستان د مېز پاکستان د پېښور نه کوم منطقه نه ملګرو اوري پېښور حیدرآباد پېښور کې حیدرآباد ها نو راشته مازی دی لیونه ده سید چند ده دغه چی کاروبار چی کاروبار ها بیس کاروبار نه کوم هیڅ کاروبار نه څه کاروبار تاسو بس ګټم
تاسو پسې ګرځم تاسو شنو پسې ګرځم تاسو په شان شکلونه زه تاسو خراغلم شي کې ما باندې ها کته ما بیا په کوتره لې زبتا ته شکر باسه چې مجاهدینو تاسو ته مکه فتح غیر مردارول ګوره زه خو جاهل نیم چې چاته لکه نفرت ولرم او زه تمځه کې کوم نه جاهل ولې جاهل ست په شان بل زه تاسو وایم کته خپل د